سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جنګ خپله لومړۍ لوبه روانه ده چې په دغه لوبه کې د یوګانډا لوبډلې د لوبې ټاس وګټئ. په خپله یې د توپ اچونې پرېکړه وکړله. افغان توپوونکو په دغه لوبه کې ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه وکړله، په خاصه توګه رحمان الله ګربز، ابراهیم ځدران چې ډېر ښه سټارټ یې واخیستی. په دغه لوبه کې د افغانستان توپوونکو ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه وکړله چې په پوره 20 اورونو کې د 5 لوبغاړو په اسپزېدو سره 182 منډې جوړ کړلې چې د افغانستان لوبډلې په ګټه. رحمان الله ګربز، ابراهیم ځدران ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه وکړله. ابراهیم ځدران 80 منډې جوړ کړلې، رحمان الله ګربز بیا 80 منډې جوړ کړلې، داسې محمد نبي 14 منډې جوړ کړلې. نور لوبغاړي ونه توانېدله چې د افغانستان لپاره د ډېرې منډې جوړې کړي. اوس به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د 183 منډو هدف په ځواب کې خپل توپ اچونه ترسره کوي. تاسو هم دعاګانې کوئ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جنګ کې خپله لومړۍ لوبه وګټي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو زموږ پیج فالو چینل سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.